سلام ګرانو ماشومانو، تاسو خبر یاست په ویره کې ستاسو مغز چی کوي؟ مثلا وحشتناکه شی ویني. زه داسې ګورم مار وینم، مار چې مې ولیدی داسې په دا وخت کې تلاموس راولاړیږي لکه د برق لوحه د سترګو څخه دا ستا خبر اخلي چې دا دی مار ولیدل سو. د سترګو څخه چې خبر واخیستی ځي د مغز و هغه ساحو ته چې باید فعالیت وکړي. هیپوکامپ چی کوي په دا ځای کې؟ هیپوکامپ راولاړیږي، نتیجه اخلي چې ما وحشتناکه شی ولیدی، زنځه مې ولیدل، وحشتناکه شی مې ولیدی. د مخکینی پیشانی کشر چی کوي؟ هغه د دې تصمیم نیسي چې ته څنګه واکنش باید وکړې، څنګه عکس العمل باید وکړې، او بیا پوهیږي چې کیږي او بیا راولاړیږي دا چې ته څه رقم عکس العمل باید اجرا کړې. دلته هیپوتالاموس یو کار کوي. هیپوتالاموس چی کوي ستاسو په نظر؟ تاسو په دا عکس کې وینئ چې تاسو ته ما ټوله مراحل درته نښاني کړي چې هیپوتالاموس کوم ځای دی. هیپوتالاموس راولاړیږي، فعاله کیږي د دې لپاره چې هغه هورمونونه چې سترس په بدن کې جوړوي، سترس، فشار، رواني فشار جوړوي، دغه هورمونونه فعاله کوي تر څو زموږ په بدن کې چې وسي موږ د وهم احساس وکړو او عمل اجرا کړو. ښه، اوس نو فایټ وکم او که فلایټ، جنګ وکم او که وزغلم، کم یو مناسب دی؟ زه به تاسو ته یو شی در ووایم ښه، چې دا کله ته یو شی ووینې وبېرېدلی وه، تالاموس چې راولاړ سو دا عکس یې واخیستی د سترګو څخه و مغز ته یې یوړ. هیپوکامپ راولاړ سو، تصمیم یې ونیوی چې والا دا وحشتناکه دی، د خوشحالۍ شی نه دی، مار دی. او دلته بیا د مخکینی پیشانی یا مثلا پیشانی کشر یا مثلا د مخکینی پیشانی کشر کار چی شدی؟ یو ډول کیمیاوي ترشحات ستا په مغز کې. دغه کیمیاوي ترشحات چې وسوله دلته ستا واکنش یا ستا عکس العمل اجرا کیږي چې والا خو بیریدلم په دا وخت کې هیپوتالاموس راولاړیږي. چی کوي ستاسو په نظر؟ هیپوتالاموس راولاړیږي، وای مثلا مار مې ولیدی یا مثلا زنځې وچیچلم، والا د استرس هورمونو ته خبر ورکوي، وای الې خبر سي، وهم پیدا سو، بیره پیدا سو. دا یو سیستم دی چې ستاسو مغز یې کوي. لیکن د دا ویډیو جالب معلومات بل شی دی. تاسو پوهیږئ مخکې له دې نه چې تاسو د دې احساس وکړئ چې والا زه وبېرېدلم، مخکې له دې چې دغه کرار خبرې ما تر مخه کولې، دا کرار خبرې وسي، مخکې له دې نه چې دا سیستم سره فعاله سي، یا مخکې له دې نه چې ته مثلا داسې وګورې وچې کتئ چې مار دی، زغله، مخکې له دې چې ته دا خبره وکړې، دا شیان د فی ثانیه کې اجرا کیږي. د انسان مغز دومره چابک حرکت کوي چې په اوسنۍ عصر کې چې دا د 2026 دی هوش مصنوعي جوړ شوی دی. د مغز په یوه کسر ثانیه کې چې یو کار کوي، په فی ثانیه کې چې یو کار کوي، هیڅوک یې نشي کولی. او د مغز اړوند تر اوسه په 2026 کې هیڅوک هیڅ نوعه دقیق معلومات نه لري، لکه څه رقم چې مثلا موږ وکولی سو رواني ناروغۍ جوړې کړو. نو موږ راځو رواني ناروغیو سره اول خپل د ځان د رفتارونو او خپل د رفتارونو د عاملیت علتونه پیدا کوو تر څو ځان مدیریت کړو. مغز ډیر پیچیده شی دی او رواني ناجوړي زموږ مغز را خرابوي، زموږ په مغز کې تغییرات راولي، زموږ د مغز د فعالیت راکموي. مثلا دا د ویری فعالیت دی نه،
دغه چې ډېر زموږ په بدن کې اوسي موږ ډېر وبېرېږو مدیریت نه لرو خپل پر وده باندې بیرې باندې. دا د دې سبب کېږي چې موږ په طولاني مدت کې یا په ډېر عمر کې په داسې ناجوړیو اخته سو چې هغه حتی زموږ د زړه د ناجوړۍ سبب کېږي. زړه مو ودرېږي، یو دم د زړه حمله راباندې راسي مړه سو. ولې؟ ځکه چې موږ خپل د ځان مدیریت نه وزده. تاسو ماشومانو ته زه دا در زده کوم چې ګوره دغه سیستم چې دا تاسو یې وینئ په دا عکس کې، دغه سیستم چې په دا عکس کې وینئ دغه رقم ستا مغز یو فعالیت لري د ویرې په مقابل کې، دغه رقم د خوشحالۍ په مقابل کې هم فعالیت لري، دغه رقم د غم په وخت کې هم فعالیت لري، دغه رقم د غصې په وخت کې هم فعالیت لري. که چیرې ته پر خپل دغه سیستم باندې مدیریت یې ولري، مثلا د مدیریت چلونه دې زده یي، دا د دې سبب کېږي چې ستا بدن نورماله پاتې سي، مغز چې دغه فعالیت ګرد عمر منظم وکړي. او که چې مدیریت نه وزده دا د دې سبب کېږي چې ستا روان ګډوډ سي، روان چې ګډوډ سو ستا بدن ګډوډ کېږي او ته په جسمي او رواني ناروغیو اخته کېږي. رواني ناروغۍ د دې سبب کېږي چې ستاسو جسم ناجوړه سي. نو ګرانو ماشومانو، ستاسو مغز په فی ثانیه کې تصمیم نیسي، په فی ثانیه کې په پوهیږي او تاسو باید دا زده کړئ چې خپل ځان مدیریت کړئ. د ځان مدیریت ستاسو سره کومک کوي چې تاسو په راتلونکي کې ښه صحت ولري. هغه انسانان چې د ځان مدیریت یې زده یي هغه ډېر عمر ژوند کولی سي. هغه انسانان چې د ځان مدیریت یې نه یي زده هغه لږ عمر ژوند کوي، عموما د زړه په ناروغیو اخته کېږي. نن مو شیان زده کړل؟ که مو شی زده کړی دی ماته کمنټ وکړئ چې و خوندور و ویډیو. مننه چې خوښ مو نیولی و.